أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللسم نمبر 8 سورة بقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اول باب یہ شمبرات پوری شروع دی. اول ایتونه کې الله تعالی قرآن کریم اعجاز حقانیت تشریحی د ویل چې دا قرآن د الله رښتینی حق یقیني کتاب دی. کوم انسانان چې په دې کې اراده د شک لري او یې شکینی د الله کلام نه غني بلکې د انسان قانون دا چې انسان د انسان طبعا مقابله کولی شي الله ور میدان لشي وکړي د درې حروف معنا. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن له درې صفاتونو باندې چې قرآن ډیر جامع کتاب دی. شک پکې نشته او هدایت ته ده. څلورم او پنځم نمبر آیت کې او دریم نمبر آیت کې الله شپږ صفات د تقوا ولا ذکر کړل. ایمان بالغیب، الله تعالی باندې ایمان لرل په حال د نه لیدلو کې شته دی نه لیدل مونږ د ایمان مبشتا. عبادت بدنی د مانځه اهتمام، عبادت مالی انفاق فی سبیل الله، قرآن باندې ایمان، سنت د نبی باندې او د مخکې کتابونو باندې او خاص کر قیامت. پنځم کې د نتیجې بیان کړ کامیاب دي خلک. اول دخول سره الله جنت لبوزي. شپږم نمبر آیت کې الله دویم جماعت ذکر کې شهیر ویل شي اهل الكفر. درې صفاتونه دی بیان کړل. یو خر قرآن او سنت نه انکار کړي، دعوت په اثر نه کې ایمان نه راوړي، دې سزا یې به ذکر کړه. اتم نمبر آیت نه را بده خوا تر 14 نمبر آیت پورې 15 صفات الله د منافقانو تشریح کړل. مقصد به کې دا و چې اې د نبی امت ځان ساتي. نن ولسم اتلسم نن نسم او شلم نمبر آیت کې یو دو مثالونه الله بیانې. که قانون دار شکل یو مسله مشکلی نو به مثال باندې حل کیږي ډیره ښه مخاطب ورمانه پويږي. ربط تړونم د آیات مخکې سرداري الته صفات درې منافقانو تشریح کړل. دیجه کې الله اوس دا مسله کته تشریح کوي په مثال باندې. الله یو غوږ کې د منافقانو مثال ده عقیدوي او عملی. قرآن چې کله انسان مطالعه کوي ګوري تقریبا 15 مثالونه دي کې دي. شیخ عبدالسلام صاحب لیکلي الموسوعه القرآنیه کې 52 مثاله. شیخ الاسلام ابن قیم به ذکر کړی چې سورې بقره کې صرف الله 15 مثالونه راوړل. څومره عجیب صورت. اول مثالونه دایي به دې کې دوه مثالونه الله تشریح کوي، یو د اور والا او بل د اوبو والا. مقصد پر دوانو کې دا دی چې اور کې انسان لرنا پیدا کیږي، د انسان په ځل کې به د ایمان رڼای. اوبو کې اشاره ده د انسان ژوند لا سړی چې ژوند دی کېږي نو قرآن باندې ژوند دی کېږي. الله دې سره و تعلق ساتي، ملګرتوب وکوي انډیوالي.
د دې مثال خارج کړه دی یو سړی گاډي لري یو پای کې دای چالان دی چالانولې دویم دی بیټري کله سٹارټ نشي وغیرہ نو دا برکت نشي کولای وکړو بیټري په کې نه به شه کم طرف باندې لاړو برباديږي دا زین به سوال ای شو قران کې الله نامي سوال نو ولي تشریح کوي پیدا سره دلته مراوړي تقریبا 250 مثال الله راوړي 250 وجدانا یو خدای پاره د نصيحت انسان چې پوېږي نو په مثال باندې پوېږي صحیح عبرت دی وایي دوی مقصد بری کی تدبر چې اے انسانانو قران کې سوچو کوي دی وجنا د ابن قیم عبد الله ابن عباس حسن بصری علی ابن ابي طالب مسلکم داو چې کله انسان قران ولې او تدبر وکړي نه اجر نشته سوچ وکړي دریمه فائدہ دا دیوشي په حقیقت باندې سړې پوېږي نه ځکه معقولی شي است کله کله الله تشبیه ورګي حسي شي سره لکه دې شي لګورا دې رکتل پکاره دی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی کتاب الامثال کې مستقل کتاب لیکلی د قران په مثالونو دې به ویلي دي چې کله انسان قران باندې ځان مثال باندې ځم پوي کې دا الله په نظام عالم دی چې مثال باندې پوي نشي ګوره به عالم نه دا جاهلی اپ خپل فرمایي وکله چې مثال باندې ځ پوي نشم نو الله لجاړم ان شاء الله زرم د علماو د زمرې نه بار کړل عجیب ونه شاو علماو دې دوه مثالونو باره کې به علماو تقریبا سلور اقوال ذکر کړی دي یو قول لري چې اول مثال د کافر او دویم مثال د منافق لیکن دا توجیه کمزورې ده وجدا چې مثال دې لپاره راځي چې دا مضمون خط تشریح شي کافر خو به غنه کار دی هر څه مسله کار ده دا مثال له ضرورت دی دویم ابن جرير ابن کثیر فرمایي دا دواړه مثالونه منافقانو دي ځکه ورسره الله تعالی فرمایي او کسویبن او د پاره دی اختیار دی څه مطلب الله تعالی فرمایي چې انسانانو د منافقانو مثال دا پیش کوي مثلهم کمثل الذي وکذا ورسره مثال ذکر کوي کم جستاسو خوخی دریم قول علماء ذکر کړي چې اول مثال د هغه منافق دی چې هغه شي گمراه دویم مثال دا یری سره دی چې قران نازلېږي ګوره حالات بری تشریح شي منافقت الله یې پرېدا څلورم قول علماء ذکر کړي چې اول مثال د هغه منافق دی چې مرتد شي وی منافق ګیرم پرې خودلی د اسلام چغیم وي مسلمانان به دوکه چې لکه مسلمان دی خدا دینو څومره دردمن دی خو چې کله د کفر وخت راشي سره ټول نه مخ غړ کافر به دی ایله لبیک وي کافر به اسلام سره دومره عناد او دښمنی نه ښکارا کوي لکه دا منافق ځکه دله خو مسلمانانو رګونه معلوم دي یره ویدل ته گزار پکار دی او د شوالی پکار دی دویم مثال الله دا هغه منافق ذکر کوي چې اوسنه مسلمانانو مابین کې وشيږي د خلکو په هیڅ شک نه راځي مثلهم الله مثال لوي مادر مثل تقریبا قران کې اوس درش په ذکرت الله راوړی زه په ځبانه په خبر اور باندې کیږي کله په دې کې معنا د وصفي صفات کله وعظ کله حاله جدا جدا معناګانو باندې راځي د دې مثال کې به دوه قول دي چا ویل دی اولنې مثال دا دی نبی صلی الله علیه وسلم راغی مکه کې دعوت د قران او سنت شروع کړي ایسری خلک مخالفت وکړو لاړو مدینه له الته مدینه والا ویل لبیک د نبی صلی الله علیه وسلم سخت کومه کو کې تایید وکړي دین د اسلام د ایجن خورش نو اے انسانانو نقصان هغه چاو کې
شرانه راوړیو هغه چاو کې کړه غرانا بند کړه چا چې بند کړه څه مطلب قران په یوځای کې بیانېږي ایسه خلک مخالفت شروع کړي چې مړ نه منو دا قران دې ضرورت نشته اصله ګرمۍ کې خپل دماغ خرابوي روزمي ګرمي می آرام پکاري بسدا هر وخت لګي داخله نو الله دې څنګه بدا قران بوزم بل زیلا تاوان به تاسو کوي خو لیکن دا مثال دا تطبیق دومره خوندور نه دی دې وجه دا شیوخ د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه ورسته ام د دین د اسلام قیامت پوری جاری دی دا مثال هغه وخت کې صحیح کېدو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی او اسلام ختم شوی دویم دلته ورشي عبارت رسې لیکيږي نبی مس او راوړو رڼا څه خلکو یې استمانه کړه دلته به عبارت پټېدل پکار دی دا غیر صحیح می سمانا دا مثلهم الله مثال در انسانانو کما مثل الذي پشان دا شاده استوقدنار شعور بلکی اور بلکی معنا لا اله الا الله ویلی فلما اضاءت ما حوله الله دې سړي ګر چا پر رڼا شو سدل دې پیدا ورسېدا کلمه طیبه باندې د وینه مال ارثبت شو مسلمانانو غنیمت کې برخه مور کړه حوله ویلي دمر عامه پیدا نه و دل پیدا و اس الله مړ کې منافقت ښکارا کې ول الله دارنا ته وړه قانون دار شکل سړې ور بلې نو آل تلرګي پکاري دوی سره نور عمل نو دویم دوی قدر د ایمان نکو الله وی ارث مته واخست لری میکړه استوقد نارن اور بلکی دلیل له بدیش په کوم ځای کې د قران او سنت دعوت دلری نه معلومیږي چې لکه دی ځای کې د قران دعوت ته سنت دعوت ته زیب درې دلیم نه دویم دی کې اشاره ودیله چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دا قران ډېر په تکلیف باندې الله عزت کې استوقدا طلب وکي فلما اضاءت الله شکل لنا کې دی اور ما حوله وګر چا پیرې دی اور بلون کې ذهب الله بنورهم اس الله رڼا ختم کړه معنا مړې کړه دې منافقت ښکارا کې د شی ولونه ویل شي اصحاب الله بنورهم شیخ الاسلام ابن قیم لیکي اصحاب دا معنا وا چې اسی سرسری زرنا الله اخصدا وسم دي منافقان سرسرنا موجود ده نه الله وي اچ نشتا ارڅ ختم دي بنورهم ولي ویلي ور کې دوه شبتونه دي یو رڼا چمک او بل سوزول الله وي د دې منافقانو رڼا لاړه ارچ سوزول له اګور وسم شته حسن بصری فرمایي د هر جهنمی سرمن به الله اویا زر کړ د جهنم کې سوځي به جوړي به سوځي به جوړي بزو اهم ولي ونه ویلي زه ترنا ختم ولک پاتې نه الله ټول می ختم کړ لری می کړ نارن لفظ قران کې وصل سلوي کړ تراغله په معنا د ور د جهنم حرام ګناه جدا جدا معناګانو باندې راځي وترکهم الله د انسانان پر خود پر تیارو کې لایف شروم بر شال شي سن الله ویني ویني بنورهم ویلي نور لفظ قران کې راغلي درې سروي کړه کله مقابل د ظلمت کله صفات د نبی کله صفات د قران کله صفات د تورات کله توحید جدا معناګانو باندې برش کله مثال ذکر کیږي لکه دې مقام کې کله د سپګمې رڼا ظلمات جمع ویلي د کفر جدا لارې دي کنه یو لار ده بل لار ده بل اسلام خو یو لار ده صحیح لا يبصرون
اسم الله وی نګوري ظلمات قران کې کله معنا د تیرو راوړي جهل د سمکه تیری خاص کر د خېټه تیار چې بچدان کې حالت پروتي ورسات کې الله اوس تکمیل راوړي یعنی منافق سړی لا اله الا الله ویلی است الله مړ کې نو سم خل قبر کې بالا اله الا الله فایده ورکی اټس سمون داخله چې دی الله وي پشان د کڼو دی بوکمن پشان د ګونګیانو دی اومین پشان د لندو قوم لا رجون داخله نو واپس کیږي د باطل نه حق لا هم قسم من نه غوګونه کار کوي نه سترګي نه جبا لا يرجعون الله د باطل نه حق نه راځي شیخ الاسلام نواب سریګا سنخان لیکي معنا د گمراهی نه حق لا حیران دي دایت په تشریح کې مفسرین بیا بیان نه آیات دلیل په دې چې کله انسان مرتد شي داغه په دې ګیرا داغه پرې پړګي فلا اله الا الله من الله دوک کېږي ما ذکر بیمانه دی اوس لاړو ورس الله بل مثال راوړي او کصیبن معنا او کذی صیبن دې مثال حاصل لري یو سړی د دشت کې روان دی د بسلی باران دی اورېس درزارم پکې د رڼاګانی تیری غوګونو کې ګوتی ورکړي چې تندر را پرې نوځي منافق انسان هم دسی چې الله سمره حالات تشریح نه کړي کله چې رڼا شنو دا منډه اخلي چې تیری شو درېږي د منافق چې اسلام کې خیری منډه اخلي چې زم مسلمان يم چې شر خیری پکې نه بس زم مسلمان د اسلام پیژنم نه سره ویلیش صہیب هغه په سرلی باران مطر عام دی غیس ویل شي د وچکالې باران او کسوی بینیا پشان دا باران والا من السماء دا باران د برن دی فی ظلمات شدید کی تیری دی سما لفظ قران کې اوس رشل کړه سماوات اوسل نوی ورېز د ویل شي بر اسمان لا چتلا د قران تشبیه الله ورکړي د باران سره باران برن راځي نو قران برن دی د باران پیدا عامره قران پیدا معامره باران باندې تازگی شینوالی قران باندې فی ظلماتنا الله په دې کې تیری دی ورعد درزار دی او برق اورناګانی ظلمات دی کفر او شرک او بدعات عام رعد دلائل زجرنا برق معنا د قران دلایل الله په شان درنا دي رات سو کوئی دا ویل شي اغه आवाज نه د ملائک आवाज اې د ورېزو دی وخت کې دوی څه کوي یجعلون اصابعهم الله ويغرزي دا خپل دغه تو سرونه په اذانه په دې غوګونو کې د وجرتن درنا حذر الموت یریږي د مرګ نه چیرې سن تندر را پریروش صابع نه مراد هغه رؤوس غوتي قران چې بیانې کنه منافق انسان یریږي چې لکه زموږ حالات خلکو له تشریح نه کړه دا رقم خلک دی او دا رقم خلک دی او دا سوای کې معنا سخت आवाज دورېس شغا خاص کر محلق حقیقت چې بدل ابن جرير لیکي موت کر راځي معنا د ادم سابق عقابي اعجازي شهادت اسباب د مرګ جواب د سوال چې داخله په دې باندې د الله نه بچي والله محيط الله تعالی ګیرون کړي بل کافرین دي کافرون لرا نن کبه شي الله وي سبا ګیره گئی به بس کوي وسیات ساته د بسلی باران چې کله پړق وای نو ایسته په دې وخت کې رڼاش داخله به منډه والی چې به تیار شودريږي ځای پسې نو ګویا کې دې خلکو چې اسلام کې خیر راځي چې اسلام کې خیر نه ودرېږي دې منافقان تاسو ګورئ کنه چې کله غنیمتونه خیرونه ټول نه مخ ځان راړسي یکادو نږدې د الله ودارونه یختفو چې وتختي ابصارون د دې د نظرونه کلمہ اذا لهم شکل رڼا شدوی لره رڼا کې مشوفي سبګه مزل کوي لازمي متاری دواړه و اذا عزم عليهم شکل اور باندې تحریک نو قام ودرېږي چې خیر پکې نه وي موږ اسلام سره پیژنو نه چې اسلام سره ویلې شي او چې خیر پکې د ټول نه مخ ځان را رسي وس الله غصه شو اصل کې اشاره ده چې سړی له تاواني وګټي بس دا صبر کې قران لا
اسلام لا دار منافقانو صفات نبی صلی الله علیه وسلم یو باندې چې راغی یا رسول الله ما سره بیعت مات کا سوره توبه کې ان شاء الله راشي دنیوي مفاد الرازی نور نرس ولو شاء الله کذ الله تعالی خو ویل صاحب بسمهم نو ختم کړي به د دې دا قوی سامعه او ابصاری ما قوی باسرا وګونو سترګي مرګ ولې ذکر نه کیا خو اتفاقی شی دی یې دې حفاظت لري غوږ اوسترګو کو نو ځکه الله یې په دې قادرم خو امتحانن می پرې خودري وش علت باندې ان شاء الله ولنا قادر دی یې ولې ختمي ځکه الله په عرش باندې قدرت لري مشد الله عام دی او رضا الله خاص وي نیکو پوری ان الله یقینا الله تعالی شری علی کل شیء قدیر پارش باندې پورا طاقت والا نو معنا دیتونه دادا مثلهم دری خلق الله وی حال چې کما مثل الذی بشان دا چا دې استوقد نارن شبل کاندي اور فلما اضاءت ما حوله شکل رڼا کې دا اورګر چا پیر دنا ذاب الله بنورهم نو ختم کې الله دې رڼا مړی کی وترکهم افریدی تیرو کې لایف شرون سنګوري سمون داخله پشان د کڼو دی او پشان د ګونګیانو دی او پشان دړندو دی فهم لا رجون داخله نو واپس کیږي د باطل نه حق را او کسیبین یا پشان د باران والا من السماء شله ربرنا په ظلماتن پدی کې تیری دی او رعد نوازونه دی او برق نورناګانی یجعلون اصابعهم نغر زیدا غتی د غتو سرونه په اذانهم پرې غوګونو کې د وجرتن درنه او حذر الموت ریګ د مرګنا والله محيط بالكافرين الله ګرون کړي د ټولو کافرانو لرا یکاد البرق الله نږدې دارونه د دیورې شو تک تیاب سارون د نظرونه وکلما دعا لهم شکل دوی لرنا کی مشوفی مسل کې پای کې واذا اسلم عليهم شکل تیار کې په ایمان نو قام ودرېږي ولو شاء الله قد الله تعالی خو خویل سم لذاب بسمهم نو ختم کړي به دوی قوی سامعه وګنا وافصار ما قوی باسر داسترګي پر خودل د پاره د امتحان ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی دې باري شماني پر طاقت والا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه